نن ورځ مو د خبرونو 14 راپورونه ډیر په لنډو کې برابر کړي. ضروري وګورئ چې نن په افغانستان، پاکستان، ایران او امریکا کې تازه څه پیښ شوي دي چې تاسو نه یې ترې خبر، خو دلته به حتماً خبر شئ. که ویډیو مې خوښه شوله نو ضروري در سره لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کابل ښار کې د ګرځبندیز موده د 2 نورو اونیو لپاره وغځول شوه. د کابل والي وایي که د قرنطین موده پای ته ورسیږي پر کورونا وبا د اخته کسانو شمیر به زیات شي. اوس مهال په ښار کې په ګرځبندیز محدودیتونه نور هم سخت شوي او د ولایتونو موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کابل ښار ته دننه شي. اشرف غني د ولسمشرۍ ماڼۍ د هدایت او عامې روغتیا وزارت د غوښتنې له مخې د میدان وردګو، کابل، لوګر، پروان او کاپیسا ولایتونو والیانو د یوې خبري کانفرانس پر مهال پریکړه کړې ده چې کورونا وایرس د لا ښه مخنیوي لپاره د نن شپې له 12 بجو وروسته د 15 ورځو لپاره د یادو ولایتونو ټولې موصلاتي لارې او دروازې پوره قرنطین او نقلیه وسایلو ته به کابل او له کابل څخه یادو ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د یادې پریکړې له مخې یوازې نظامي قطارونه، ناروغ لرونکو موټرونه او امبولانسونه، په خوراکي توکو او میوه‌بار موټرونه او د دولتي او ساختماني ادارو کارکوونکو وسایطو ته تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې د ګرځېدو اجازه نامه ورسره وي. عمران خان په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې عمران خان د اسلام په اړه معلومات نه لري. په پاکستان کې لومړی وزیر عمران خان په دې وروستیو کې د برات په اړه ټویټ پیغامونه خپاره کړي وو، خو دغه پیغامونه یې تر یاد مناسبت څو ورځې وروسته خپاره کړي او له خلکو یې غوښتي چې په دې شپه دعاګانې وکړي. اوس په پاکستاني رسنیو په تیرو په ټولنیزو رسنیو کې د عمران خان د کمو اسلامي معلوماتو په اړه پیغامونه خپرېږي. دوی عمران خان له اسلامه ناخبره او بې معلوماتو سړی بولي. هوا پیژندنه د هوا پیژندنې ادارې د روانې وري میاشتې پر 24 او 25 نیټه په ګڼو ولایتونو کې د اورښت او سیلابونو راوتو اټکل کړی ده. په دغه ولایتونو کې هرات، بادغیس، فراه، غور، دایکنډي، ارزګان، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، بامیان، سمنګان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، میدان وردګ او غزني ولایتونه او سالنګونه هم شامل دي. افغانستان کې کورونا په هیواد کې تازه د کورونا 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا 40 مثبتې پیښې ثبت شوې او په دې سره د مثبتو پیښو شمیر 555 ته رسیدلی ده. په پاکستان کې کورونا د پاکستان په سند ایالت کې د کورونا وبا یو سل شپږ تازه پیښې ثبت شوي دي. همدارنګه شپږ تنه نور د دې ناروغۍ له امله مړه شوي هم دي. له دې سره په پاکستان کې د کورونا وبا له امله د مړه شویو کسانو شمیر 78 تنو ته ورسید او 4892 پرې اخته دي. هند د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت پریکړه کړې چې په نږدې وختونو کې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم صادروي. د هند کرنې وزیر نریندرا سینګ تومار په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې لبنان او افغانستان ته به د ډیپلوماټیکو هوکړو پر بنسټ غنم لیږي. د په خبره په لومړي سر کې افغانستان ته 50,000 ټنه غنم صادروي. د طالبانو د سیاسي دفتر استازی له جنرال سکاټ میلر سره د سولې هوکړې د تطبیق او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ناسته کې په هغه بریدونه هم خبرې شوي چې په غیر جنگي سیمو کې ترسره شوي او د دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم شوې ده. حنیف اتمر افغانستان له کورونا سره د مبارزې لپاره له چین طبي توکي واردوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر په چین کې افغان سفیر ته لارښوونه کړې چې له یاد هیواده د کورونا ضد طبي او حفاظتي لوازمو څرنګوالی تشخیص او د روغتیا وزارت او له کورونا سره د مبارزې کمیټې له لارې د اړوندو توکو د خریدارۍ او انتقال زمینه برابره کړې. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی د ایران پلازمینه راتلونکي شنبه د اپریل په 18 بیرته پرانیستل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خلکو غوښتي چې د طبي کارکوونکو د سپارښتنو له لارې د وایرس مخنیوي ته کار وکړي. د روحاني په خبره د محدودیتونو کمول په دې معنی نه ده چې روغتیایي معیارونه او جسمي واټونونه دې نه مراعات کیږي. د دې ترڅنګ د ایران د سوداګرو ټولنې حکومت ته د کم خطره کاروبار لیست ورکړی ده. د دې له مخې هغه پلورنځي او کاروبارونه بیرته پرانیستل کیږي چې د خلکو حضور پکې کم وي. وحید عمر د ولسمشر غني لخوا په حکومت کې د 15 ورځو لپاره د تازه ګمارونو لړۍ درول وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د نوي ګمارونو لړۍ به تر نامعلومې نیټې پورې درېدلې وي.
د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي له عبدالله سره د خبرو لړۍ روانه ده څو سیاسي اختلافونو ته حل لاره پیدا شي. تېره اونۍ د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني او محمد کریم خلیلي په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو په غوښتنه ولسمشر غني په حکومت کې د نویو ګمارونو لړۍ د 5 ورځو لپاره ودروله. لغمان د لغمان په مرکز مهترلام او ولیشنګ ولسوالۍ کې تېره شپه یو شمېر پوستو تر 20 ملي او سیمه ییز پولیس مسموم شوي دي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی وایي چې د یادو سیمو 6 امنیتي پوستو پولیسو ته په خوړو کې مسمومونکي مواد اچول شوي دي. نوموړی وایي د یادو پولیسو په وخت درملنه شوې او اوس روغ شوي دي. دولتزی زیاتوي امنیتي ادارو د ډوډۍ قراردادي په ګډون 11 کسان نیولي دي څو د پیښې څرنګوالي معلوم کړي. روسیې په افغانستان کې پر روان سیاسي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخراو ویلي چې په افغانستان کې باید سیاسي بحران د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. زخراو وایي چې په افغانستان کې سیاسي بحران د جنگ د دوام سبب شوی چې له همدې امله باید افغان سیاسي مشران خپل اختلافات پای ته ورسوي او پر هم شموله حکومت د توافق وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز د طالب بندیانو د خلاصون برخه کې د حکومت او طالبانو عدم توافق په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. روسیه وایي چې د بندیانو په اړه توافق ته د حکومت او طالبانو نه رسیدل د سولې بین الافغاني خبرې ځنډولې دي. د اقتصاد وزارت وایي چې کورونا پر اقتصاد ناوړه اغیزه کوي او په میلیونونو نور کسان په فقیر شي. دغه وزارت وایي چې 500,000 کورنۍ به د خپل ورځني ژوند لګښتونه پوره نه کړی شي. د اقتصاد وزارت په یو راپور کې د کورونا وبا اغیزه او په هیواد کې د خلکو د ژوند حالت ارزولی دی. د اقتصاد وزارت د ارزونې مرکز موندنې ښیي چې د کورونا وبا خپرېدل به په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د لا زیاتېدلو سبب شي. د دغه راپور له مخې د کورونا خپرېدل به پر کورنیو شرکتونو، تصدیو، عامه سکتورونو او مرکزي بانکونو باندې منفي اغیز وکړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د لومړنیو خوراکي توکو نرخونو 60% زیاتوالی مومي، نو د فقر کچه 7% ډېرېږي چې له دې سره به د فقیرو خلکو شمېر نور هم زیات شي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.